بابا ته دا عید ولې نه کوې؟ زه عید خو موږ په دې نه کوو چې سرمایه نه لرو، خالي 80 پسه لرو بس، نور خو شی نه لرو. شنګول کاکا دا دونه غریب دی، د ماښام په مړی اریان دی، د بچیانو ته عید کړی دی، تا نه ده کړی. زویه خدای به خیر کړي، غوښې د ارمان د څوک به راوړي، خلک یې راوړي اوس برخې. موږ ډېر غریبانان یو، په موږ اختر نه کېږي. ته خو د بل ولاسته ناستې، هغه که نه دراړه بیا پسې چنګ کوې. بابا په ګلۍ کې راته رېدن د غوښو دا ښایسته بوی کړی، داسې هوا مې ورته وسوله. زویه خدای به خیر کړي، هغه د ګیټ وټه کې زما خیال کې چا برخه راوړه، ورڅه غوښه به راوړې یې راواخلي. خپله دنیا واسطه موږ د بل غوښ ته ناست. زوی ته عید کړی وای؟ یا څه لغې سرمایه هم لراسې بیا هم څه عید نه وای کړی؟ نه بابا نه دی کړی. ښه سمه ده، زه ځم عید برخه در اړم. صحیح دی. خیر زوی څوک غوښه نه راوړه؟ غری ما کول ته عید کړی دی کوم نه دی کړی؟ ښه نه نو ته ولې دی ورته ویلې چې موږ عید نه ده کړی؟ دروازه وټکېدل، زه ورځم له دې ور خلکو ته وایم موږ عید کړی دی. جوړ تکړه په خیر. عید دې کړی وای؟ نه عید مې نه وی کړی. څه نه ده نه وی کړی، خو ماشاءالله ښه سرمایه هم لرې، ته د اګر کلي کې ته په وس کې شاید بیا څه نه دی کړی؟ غریبانان باید ته غریبانانو کړي، تا څه نه دی کړی؟ موږ کوچني هلکانو ته خو دې غوښه تیاروله. د 80 پسونه لرو، دا به یې ورځ خرڅ کړو، په بل کار به راسي. خپل ښایسته پسه به درکش کړی ورور، ښایسته موږ به دې حلال کړی وای، نو ښایسته دنیا خدای درکړې ده. څه له دونه ذلیله یې، دونه سرمایه ته څه پکې، خیر به دغې بچیانو له پاتې، ته څه پکې د دونه دنیا باندې. دا 50 پسه نه دي، نو یو مکان به په جوړ کړو یا به یو شی په جوړ کړو. 50 پسونه چې تا له ولاړې بیا ته سبا مړ بیا ته څه کوې؟ یاران دوستان به در هغوی ښایسته به د پسه حلال کړی، یاران دوستان به در راغلي وای، چا به اختر مبارکي در کړي وي، ستا کور را ستا په کور ګرځې کټو نه ده باندې، دیګ نه دی باندې، دا کوچنیان به چا له ګوري؟ دا خبره خو د حقیقت. ښه ستا خو پیسو زړه نه کېږي، پیسې به زه درکړمه، ورته پسه راوله کوچنیانو ته حلال کړه، سر د خلاص وي، او د بل دروازو ته به سترګې نه نیسي. زه سید رای ټیم بعد راکړې. صحیح دی. بیا بې زر نه راڅه غواړې؟ صحیح دی. صحیح دی، 2-3 میاشتې بعد یې راکړه. ټیک زه صحیح د کور یو ادم بس زه به دې ته یوه غوښه په باندې کړم، ماښام دپاره یو پسګی به ورته واخلم. سمه دی. صحیح صحیح ورسه په مخه شه، کور دې ودان چې خدای درکوي، بیا دا نه وایي چې کور دې چیرې. ښه بابا ته شرمېدلې نه، خپل پسونه ته ستا ته د بلو پیسو ته ناست یې، تا ته شرم نه درتلی؟ ستا پیسې چې در اخیستلې، خپل پسه د ایراني ولې د حلال کړی به ده، دون جنجال ته څه ضرورت؟